ولسی جرګه د کابل هوایي ډګر نه په خاصو الوتکو کې د قاچاق مخنیوی غواړي. ولسی جرګه وايي بهر ته دې په غیر قانوني توګه د قیمتي توکو د انتقال موضوع وڅېړل شي. طیاره‌های بی‌نام و نشان در کابل نشست و پرواز دارند. پول و طلا را به گونه غیر قانونی انتقال می‌دهند. این در حال است که چند قبل یک از شخصیت‌های دیگر کشور گفته بود که پول فیزیکی از میدان هوایی کابل بیرون برده می‌شود. طبق قانون حکومت مکلف است که به گوشه‌های تاریک این اتهامات جواب ارائه نماید. د چارو پر ادارې د مالیې د ګوښه شوي وزیر نیوکې. ارغندیوال وایي ځکه له دندې لرې شوی چې د چارو ادارې د فساد مخنیوی کاوه. ایدی زنگ‌های مختلف زده بودن. برای ما خود کسی جرأت نمی‌کرد، ولی برای دفتر ما اینا زنگ زده بودن که یکی دو ریاست گمرک برای ما داده شود. امروز نامشان نمیگیرم، ولی در موقع مناسب نامایشان میگیرم که کیا بودن. او د بشري حقونو فعال کریمې بلوچ جنازه. د پاکستان امنیتي ادارو ډیر خلک پکې له ګډون راګرځولي دي. سلامونه ستړي مشئ درنو لیدونکو، تاسو رابولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. ولسی جرګه وایي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې د په شکمنو او بې نښانه خاصو الوتکو کې بهر ته د پیسو او قیمتي توکو د انتقال موضوع وڅېړل شي. د ولسی جرګې غړي له حکومت غوښتنه کوي څو په دې تړاو څېړنه وکړي چې څوک د افغانستان ملي شتمنۍ بهر ته وړي او باید روښانه شي چې دا کار څوک کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون کابل نیوز د یوې داسې خصوصي جیټ الوتکې تصویر خپور کړ چې په هیڅ هوایي شرکت پورې اړه نه لري، خو د حامد کرزي هوایي ډګر کې یې ناسته کړې. وړمه ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ادعا وکړه چې د بې نښانه الوتکو په وسیله د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه نغدې پیسې او قیمتي توکي له هیواد څخه بهر ته وړل کیږي او د خاصو امنیتي کسانو لخوا یې امنیت نیول کیږي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې په بې نښانه الوتکو کې بهر ته د پیسو او قیمتي توکو د انتقال په تړاو تر خبرونو وروسته تازه ولسي جرګه له حکومت څخه په جدي توګه د دې موضوع د څېړنې غوښتنه کوي. وکیلان د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر ته د پیسو او قیمتي توکو پر لیږد اندېښنه څرګندوي. اطلاعی که به دست ما رسیده در دی اواخر قاچاق پول از میدان آمد کرزی به شکل بی پیشینه انجام میشه و تبدیلی آقای صبور که یکی از شایسته ترین افسران وزارت امور داخله بود خودش سوال برانگیز است. یو څو پراشوټي غله راغلي دي د باندې څخه موقت دلته ناست ټول ورځ غلاوي کوي د افغانستان د خلکو څخه د جیبو څخه پیسې باسي او وړي د افغانستان د باندې. دا په داسې حال کې ده چې پرون کابل نیوز د یوې داسې خصوصي جیټ الوتکې تصویر خپور کړ چې په هیڅ هوایي شرکت پورې اړه نه لري، خو د حامد کرزي هوایي ډګر کې یې ناسته کړې، خو د هوایي چلن ادارې دا راپورونه رد کړل. 2 ورځې مخکې د حزب اسلامي مشر ادعا وکړه چې د بې نښانه الوتکو په وسیله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه نغدې پیسې او قیمتي توکي بهر ته انتقالیږي او د یوې خاصې قطعې لخوا یې امنیت نیول کیږي. د ولسي جرګې رئیس پر حکومت غږ وکړ چې له هیواده بهر په غیر قانوني توګه د پیسو او قیمتي توکو د لیږد موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. یکی از شخصیت‌های جادی در روز جمعه به نمازگزاران گفته است که طیاره‌های بی‌نام و نشان در کابل نشست و پرواز دارند. پول و طلا را به گونه غیر قانونی انتقال می‌دهند. این در حال است که چند قبل یک از شخصیت‌های دیگر کشور گفته بود که پول فیزیکی از میدان هوایی کابل بیرون برده می‌شود. طبق قانون حکومت مکلف است که به گوشه‌های تاریک این اتهامات جواب ارائه نماید.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ځانګړي پلټونکي یا سیګار ادارې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې د نغدو پیسو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې ده. سیګار په خپل تازه راپور کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په وی آی پی الوتنو کې د نغدو پیسو د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې اړه یې د هغو ځانګړو ماشینونو او وسایلو په استعمال ټینګار کړی چې په هوایي ډګرونو او بندرونو کې د نغدو پیسو د قاچاق د مخنیوي په خاطر نصب شوي دي. سیګار د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د وی آی پی له لارې د پیسو او نورو قیمتي توکو پر انتقال اندېښنه ښیي. د افغانستان د بیا رغونې د څار لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستان څخه د پیسو په ایستل کېدو اندېښنه ښیي او وایي چې د هوایي ډګر ترمینل کې عادي کسان له 5 تلاشیو تیریږي او له $10,000 څخه زیاتې پیسې له ځان سره نشي انتقالولی، خو په وی آی پی کې او مهمو اشخاصو بیا دا محدودیت نه عملي کیږي. د سیګار راپورټ کې دا هم راغلی چې د حکومت جګپوړي چارواکي د سیاسي نفوذ خاوندان او د ولسمشر د دفتر لخوا مهم بلل کیدونکي اشخاص په ګمرک کې د چک او تلاشۍ له پروسې په بشپړ ډول معاف دي، نو په همدې طریقه له هیواده پیسې وباسي. په راپورټ کې راغلی چې د امریکا حکومت له افغانستانه د ایستل کېدونکو پیسو د حسابولو او د هغوی د سریال نمبرونو د ثبت لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې سیستمونه ولګول، خو موندنو وښوده چې د هوایي ډګر د ګمرک کارکوونکي له دغه سیستم ډیره کمه ګټه اخلي او اړوند افغان چارواکو ته د وتلو پیسو د سریال نمبرونو اړوند معلومات نه استوي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په خاصو الوتکو کې د پیسو د انتقال په تړاو تر راپورونو وروسته سیګار هم په دې تړاو اندېښنه ښیي او وایي چې په وی آی پي پروازونو کې د پیسو او نورو قیمتي توکو د قاچاق مخه دې ونیول شي. د افغانستان د بیا رغونې د څار لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر د یوې ترسره شوې څېړنې له مخې لیکلي چې له افغانستانه هر کال شاوخوا $4.5 میلیارده ایستل کېږي چې ډېرې دا پیسې د وی آی پي پروازونو له لارې قاچاق کیږي. سیګار وایي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې عادي خلک له 5 تلاشۍ تیریږي او له $10,000 زیاتې پیسې نشي انتقالولی، خو د حکومت په جګپوړو چارواکو، د سیاسي نفوذ لرونکو کسانو او د ولسمشر دفتر لخوا مهم بلل کېدونکو اشخاصو باندې بیا دا محدودیت نشته او ګمرک کې د چک او تلاشۍ له پروسې په بشپړه توګه معاف دي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستانه د پیسو په ایستل کېدو اندېښمن یو. د حکومت جګپوړي چارواکي، د سیاسي نفوذ خاوندان او د ولسمشر د دفتر لخوا مهم بلل کېدونکي اشخاص په ګمرک کې د چک او تلاشۍ له پروسې په بشپړ ډول معاف دي، خو له افغانستان څخه عادي تلونکي خلک په ترمینل کې له 5 تلاشۍ تیریږي چې 4 د افغانستان د بیلابیلو ادارو او یوه د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ ده. عام افغانان چې تر $10,000 یا د همدومره ارزښت درلودونکي وسایل، سره زر، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې ورسره وي، باید یو ګمرکي فورمه ډکه کړي او څوک له $100,000 څخه د ډیرو پیسو د ایستلو حق نه لري، خو په وی آی پي او مهمو اشخاصو باندې بیا دا محدودیت نه عملي کیږي. د سیګار ریپورت چې د جنوري په 14مه د امریکا د بهرنی چارو وزارت، کورنی امنیت وزارت او کابل کې دغه هیواد د سفارت په ادرس لګل شوی، راغلی چې د امریکا حکومت له افغانستان د ایستل کېدونکو پیسو د حسابولو او د هغوی د سریال نمبرونو د ثبت لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې سیستمونه لګولي، خو د هوایي ډګر د ګمرک برخې کسان له دې سیستم څخه کار نه اخلي. د امریکا حکومت له افغانستان د ایستل کېدونکو پیسو د حسابولو او د هغوی د سریال نمبرونو د ثبت لپاره په 2011 کال د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې سیستمونه ولګول، خو موندنو ښودلې چې اوس د هوایي ډګر د ګمرک کارکوونکي له دغه سیستم ډیره کمه ګټه اخلي او اړوندو افغان چارواکو ته د وتلو پیسو د سریال نمبرونو اړوند معلومات نه استوي. دغه سیستمونه او ماشینونه تر اوسه انټرنیټ سره هم نه دي تړل شوي. د ولسي جرګې غړي وایي دغه راپورونه دوی اندېښمن کړي او د دې موضوع په تړاو د جدي څېړنې وشي. کسانی که پشت سر از این باشد نه معلم است، نه اجیر است، نه مچی است، نه بقال است، بچه و دختر این خاک نیست. کسانی است که سرنوشت کشور را به بازی گرفتند و یا در پارلمان قدرت دارند یا در حکومت
قدرت داره. موضوع ده او سیگار هم په ناحقه دا خبره نه ده کړې او نه هم داسې خبره کړې ده چې هغه یو څه نه پکښې کې حتما دا موضوع حقیقت لري، خو د حقیقت د واضح کولو لپاره نور هم باید موږ شواهد او اسناد ولرو او د افغانستان ولسونو ته باید وړاندې کړو. د سیګار دغه راپور داسې مهال دی چې 2 ورځې مخکې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ادعا وکړه چې د بېنښانه الوتکو په وسیله د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه نغدې پیسې او قیمتي توکي له هېواد څخه بهر وړل کیږي او تېره ورځ کابل نیوز د یوې داسې خصوصي جټ الوتکې تصویر خپور کړ چې په هیڅ هوایي شرکت پورې اړه نه لري خو د حامد کرزي هوایي ډګر کې ناسته کړې. د مالیې پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي ځکه له دندې لرې شوی چې د چارو ادارې د فساد مخې نیولې وه. عبدالهادي ارغندیوال د ولسمشر غني لخوا تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته خبري ناستې ته وویل چې هر کې یوې خاصې حلقې د خپلو غیر قانوني غوښتنو د تحقق لپاره د مالیې وزارت په چارو کې مداخله کوله. بېلابېل عایداتي ریاستونه یې غوښتل خو کله چې د هغوی د غیر قانوني غوښتنو مخه ونیوله له دندې ګوښه شو. نوموړی وایي مخکې له دې چې له دندې ګوښه شي پلان یې درلود چې ملي شورا ته به استعفا وړاندې کوي او هر څه به افشا کوي. عبدالهادي ارغندیوال وایي د تدارکاتو کمیسیون غونډه کې اعتراض وکړ چې د چارو ادارې ته 13 ډوله غوښه په نظر کې نیول شوې په داسې حال کې چې امنیتي سرتیرو ته وچه ډوډۍ نه رسیږي او 1 لیتر تیل په 40 افغانۍ و په داسې حال کې چې قرارداد کې 40 افغانۍ وي او ولسمشر غني ظاهرا دغه 2 قراردادونه لغوه کړل. نوموړی وایي د ولسمشر غني شاوخوا ته داسې کسان راټول شوي که یوه ورځ یې ګټې له خطر سره مخ شي افغانستان پرېږدي. د مالیې پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ولسمشر غني لخوا تر ګوښه کېدو 2 ورځې وروسته خبري ناستې ته وویل چې ارکې له یوې خاصې او فاسدې حلقې سره د مخالفت له امله له دندې لرې شوی دی. ارغندیوال وایي ځکه له دندې لرې شوی چې د چارو ادارې د فساد مخه یې نیولې وه او ارکې یوې خاصې حلقې د خپلو غیر قانوني غوښتنو د تحقق لپاره د مالیې وزارت په چارو کې مداخله کوله. بېلابېل عایداتي ریاستونه یې غوښتل خو کله چې د هغوی د غیر قانوني غوښتنو مخه ونیوله له دندې ګوښه شو. ایدی زنگ‌های مختلف زده بودن. برای ما خو کس جرأت نمی‌کرد ولی برای دفتر ما و اینا زنگ زده بودن که 1-2 ریاست گمرک برای ما داده شود. امروز نامشان را نمیگیرم ولی در موقع مناسب نامایشان را میگیرم که کیا بودن. ولی ما برشان گفتم به هیچ صورت در این رابطه ما با کسی معامله کرده نمیتونیم. هر کسی که به اساس لیاقت و استعدادش آمد کامیاب شد اون ما میتونن که وظیفه را اشغال کنه. ارغندیوال وایي له ولسمشر پرته د چارو ادارو او نورو حلقاتو خاصې غوښتنې ردولې او دا ورته د زغم وړ نه وې. نوموړی وایي چې یوې خاصې کړۍ په ار کې د خپلو منافعو لپاره فعالیت کوي چې د دغو منافعو په قطع کېدو سره دغه کسان ټول خپلو پاسپورټونو سره بهرنیو هیوادونو ته ځي. رئیس جمهور تقاضای ما می بود که اگر هر پیغامی هر دستوری می باشه با ما مستقیما در تماس شوی، نه از طریق حلقات خاصی که در ارگ وجود داره که دنبال منفعت‌های شخصی خود هستند و شما شاهد باشین، شما مطبوعات حتما این شامل تاریخ خواهد بود که زمانی که این منفعت‌ها قطع شود 1 روز هم کسی در اینجا باقی نخواهد ماند و دیگه در این افغانستان نخواهد بودن. ارغندیوال همداراز وایي په ار کې حاکمې کړۍ د تدارکاتو په کمیسیون کې د دوی موجودیت نشو زغملی او همدا یې غوښتنه وه چې باید د مالیې له وزیر څخه د دې کمیسیون عضویت واخیستل شي. نوموړی وایي د تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې اعتراض وکړ چې د چارو ادارې ته 13 غوښه په نظر کې نیول شوې په داسې حال کې چې امنیتي سرتیرو ته وچه ډوډۍ نه رسیږي او 1 لیتر تیل په بازار کې 40 افغانۍ په داسې حال کې چې قرارداد کې 40 افغانۍ راغلي او ولسمشر غني ظاهرا دغه 2 قراردادونه لغوه کړل. چطور وجدان سلیم میتونه ای را بپذیره که عسکر ما که به خاطر دفاع ما، به خاطر دفاع از این سرزمین با معاش 12,000 شب و روز
در سنگرها قرار گرفته، نان خشک پیدا کرده نمیتونه و ما 18 رقم گوشت در اینجا بخورم، به این صورت وجدانا ما قبول کرده نمیتونم. جناب رئیس صاحب گفت که ما متوجه از این نشدیم که دید، گفت رد هستی. دومش هم موضوع قرارداد تیل بود. در بازار تیل فی لیتر پرچون 34 افغانی فروش میشه، ولی قراردادی که آورده شده بود با 41 افغانی قرارداد بود. با این مخالفت کردیم و یم رد شد. ظاهرا د مالیې وزارت ګوښه شوی وزیر داسې مهال ارګ کې یوه خاصه حلقه د شخصي ګټو لپاره پر دسیسه سازۍ تورنوي چې تر دې مخکې د مالیې وزارت د بشري منابعو رئیس ځکه له دندې لرې شوی و چې مالیې وزارت کې د ځینو کسانو د ګوښه کېدو په اړه د ولسمشر غني مکتوب رد کړی و. د کابل ښار څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنې له امله 2 تنه ټپیان شوي او سیمه کې دوکانونو ته مالي زیانونه اړولي دي. دغه چاودنه په کابل کې د ایټالیا د سفارت د کارکوونکو پر موټر وشوه چې له امله په سیمه کې یو بل موټر هم تخریب شو او 2 ملکي وګړي پکې ټپیان شول. د څلورمې امنیتي حوزې اړوند دویم پروان سیمه کې دکانداران وایي چې د یاد چاودنې له امله دوی ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. کابل ښاریان حکومت د پلازمینې امنیت ساتنې په برخه کې ناکام ګڼي او پر مسؤلینو نیوکې کوي که امنیت نشي تامینولی استعفا دې وکړي. کابل ښار د دوشنبې په سهار هم د یوې مقناطیسي چاودنې شاهد و چې له امله یې 2 کسان ټپیان شول او په سیمه کې خلکو ته مالي زیانونه هم واړول. دغه چاودنه په کابل کې د ایټالیا د سفارت د کارکوونکو په موټر شوې چې له امله یې په سیمه کې یو بل موټر هم تخریب شوی او 2 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د پیښې عیني شاهدان وایي دا یوه ورځ نه ده چې له انفجار سره مخ کیږي، بلکې کابل ښاریان بیخي ناهیلي شوي دي او دا باور نه لري چې ماښام به کور ته بیرته ژوندي ستانه شي. یک امروز خونه دیگه هر روز دیگه میبینی که هر جای انفجار است. بله چون دیگه چالو میکنیم متصل میکنیم که کجا انفجار شد کجا نه، هر روز انفجار انتحار است. مردم بیخی عزیز بدار که بیخی بیزار است از کابل، از وطن دیگه چی کنه زندگی هم کد نمیشه. ما صبح که از خانم بریم دیگه اعتبار نداریم که پس خانه خود سلامت بریم. ماین مغناطیسی بود، 2 موتر که پلیت امنیت داشت چیره مورد هدف قرار داد. وضعیت که ما قسمی میبینیم روز در روز خراب شده میره. قتلای هدفمند، ترورهای هدفمند در کشور ما زیاد شده و وضعیت نگران کننده است. د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د دویم پروان د پیښې ځای کې دوکانداران چې د دوکانونو له مخې ماتې هندارې راټولوي د چاودنې له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. بین موتر سگی بدیم که انفجار شد. ما فکر کردم که انفجار تجدیدتر شد. در وقت بیرون برنامه انفجار بغل دکان شده دیگه. این نمی خسارات از قصد دیگه. بچه شما خودتون میبینه که زیادتر از خسارات دیگه. نو دلته موټر را روانه موږ دلته امام کولو شاګردان موږ سره دلته نو دغه ځای کې 2 موټر راغلل او دواړه یو بل سره وجنګېدل. هغه زری چوله د بل موټر سره وجنګېدل نو دلته زموږ شیشه مات شولې د همسایګانو مات شولې موږ ته ډېر ځان رساوه دی وروره دلته شیشه مات شوې د نور شیشه مات داخل کور لرو د کور کوم شیشه مات شوې دي. د کابل اوسیدونکي د پلازمینې امنیت ساتنې په برخه کې د حکومت اقدامات ناکام شوي یادوي. دوی له مسؤلینو غواړي که امنیت نشي تامینولی استعفا دې وکړي ځکه په سړکونو باندې د عامو خلکو اولادونه مري. نه دولت داریجی معلوم است، نه ملت معلوم است، نه میتونه، نه اگر این دولت داری کرده میتونه در اعلام کنه بره. اولش من می دکانداری کنه نتونم اعلام میکنم میرم، نمیتونی اعلام کو بره. از اینکه خون مردم برجانی، از اینکه طفل مردم در سرک چای چوه، طفل خودتون در سرک چای چوه و او خاطر خار غریب میایه میگه والا خوب اهمیت میگیریم که طفل خودمون با این حالت شد. چی که از خودتون نمیشه خار غریب در نظرشان نیست.
مخنیه خو نه شوی نه قانون سوی په کارتناو کې شوی نه سوی الله شوی اورز نه حل کاشکې اورز په کابل ښار کې په پرلپسې ډول مقناطیسي چاودنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د ولسمشر لومړي مرستیال د کابل د امنیت مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ولسمشر غني وايي امریکا ډاډ ورکړی چې د دوحې په توافقنامه به له سره کتنه کیږي. که څه هم د امریکا د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د سولې په تړاو د متحده ایالاتو پر ژمنتیا ټینګار کړی، خو ولسمشر غني چې د کابینې ناستې ته خبرې کولې ویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار لومړی ټلیفوني اړیکه له افغان حکومت سره نیولې او ډاډ ورکړی چې د دوحې پر توافقنامه به له سره کتنه کیږي. ولسمشر وايي له امریکا سره 2 اړخیز تړونونه پر خپل ځای دي او د امریکا د حکومت له نوې ادارې سره د اړیکو تازه فصل پرانیستل شوی دی. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې پر اساس د مهال په قطر کې بین الافغاني مذاکرات روان دي، افغان حکومت د دې توافقنامې پر بیا کتنه ټینګار لري. ولسمشر غني چې د کابینې ناستې ته خبرې کولې ویلي د امریکا د ملي امنیت سلاکار لومړی ټلیفوني اړیکه له افغان حکومت سره نیولې او ډاډ ورکړی چې د دوحې پر توافقنامه به له سره کتنه کیږي. در روز دوم اداره جدید مشاور امنیت ملی امریکا اولین تلفنش با مشاور امنیت ملی ما بود. این به اساس یک طرح بود که ما انجام داده بودیم، یک بررسی سری قرارداد طالبان با امریکا از طرف شورای امنیت امریکا روی دست گرفته خواهد شد و بعد از او یک مشوره اساسی امرای ما به انجام خواهد گرفت تا به یک نقشه رای مشترک بر تامین منافع مشترک خود برسیم. اشرف غني وایي د افغان سولې پروسې په اړه نړیواله اجماع رامنځته شوې او ټول لوري د جمهوریت تر چتر لاندې د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو ټینګار کوي. ولسمشر وایي له امریکا سره 2 اړخیز تړونونه پر خپل ځای دي او د امریکا د حکومت له نوې ادارې سره د اړیکو تازه فصل پرانیستل شوی. از نگاه تمویل قانون دفاعی ایالات متحده امریکاست کانگرسش پاس شد، کمک کافی وجود داره و در این حال برای تجهیز و تعلیم آمادگی سرتاسری در این قانون گنجانیده شده. به عبارت دیگه قرارداد امنیتی دو جانبه به جای خود است و عملی میشه. ولسمشر غني پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي وایي د اصلاحاتو دوام د افرادو ګوښه کول نه بلکې دا یوه سنجول شوې پروسه ده چې عملي کیږي. موضوع اصلاحات به جای کردن افراد نیست، موضوع اصلاحات ساختن سیستم است و از او جهت هم وقتی که افراد همکارا به جای میشن باید بدیل برشان داشته باشیم که موجب تشنج داشت. ایره باید به صورت عمومی بسنجیم، نه ای که فردی اقدام کنیم و باز نتایج داشته باشه. اشرف غني د شپږنیو بجو ناستې هم ګټورې وبللې او وایي حکومت له دې لارې توانېدلی چې د خلکو ګڼې ورځنۍ ستونزې حل کړي او رسیدګي ورته وکړي. د حکومت او ولسي جرګې تر منځ د ناندریو پر دوام دا ځل د دې جرګې غړي وایي چې حکومت له وکیلانو د غچ اخیستو په هدف په ادارو کې دوی ته نږدې کسان له دندو ګوښه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي په حکومتي ادارو کې د هغو وکیلانو دوستان او خپلوان له دندو ګوښه کیږي څوک چې په تالار کې د حکومت د غیر قانوني کړنو خلاف نیوکه کوي او یا سور کارت پورته کوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي وایي د بودیجې د تصویب په هدف له ترسیم شویو سرو کرښو نه اوړي او لا هم د دولتي کارکوونکو د معاشونو پر برابرۍ او د بودیجې په انډول ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې یوه غړې نیلوفر ابراهیمي په هغه غږیز کلیپ کې چې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي وایي چې حکومت د وکیلانو د نیوکو په غبرګون کې د هغوی د امتیازاتو د لغوه کېدو خبره کوي او پرې فشارونه راوړي. په ورته مهال ولسي جرګې د سولې روانو خبرو په تړاو د یوې طرحې جوړولو په هدف د دې جرګې د رئیس په مشرۍ د وکیلانو د یو 10 کسیز کمیسیون جوړېدل تایید کړل. د بودیجې پر سر د حکومت او ولسي جرګې اړیکې لا هم ترنګلې دي.
ولسي جرګه وایي چې د بودیجې په تړاو د دوی موقف کې تغییر نه دی راغلی او لا هم د دولتي کارکوونکو د معاشونو او بودیجې انډول د دوی سره کرښه ده. خط سرخی که ترسیم کردین هرگز نگذارین تا زمانی که خواسته های برحق پارلمان را حکومت فاسد بپذیره. به هر حال که معامله صورت نگیره که خط سرخ شما مثل که یک مثال مسخره شده به خط زرد تبدیل شود. ولسي جرګه وایي چې په دې وروستیو کې په حکومتي ادارو کې د هغو وکیلانو دوستان او خپلوان له دندو ګوښه کېږي څوک چې په تالار کې د حکومت د غیر قانوني کړنو خلاف نیوکه کوي او بیا سور کارت پورته کوي. کسایی که از رشته از خاندان از اصول از وظیفه برطرف کرده که تو چرا در حساب بودجه کارت سرخ بالا کردی. یک تعداد نزدیکان و اقارب وکلای محترم که سالها با حکومت و نظام خدمت نمودند به طور عقده‌مندانه و با تهدید از کار برکنار شدند. حال شما و ملت افغانستان قضاوت نماید که جمهوریت همین طور است. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې یوې غړي نیلوفر ابراهیمي په هغه غږیز کلیپ کې چې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي وایي چې حکومت د وکیلانو د نیوکو په غبرګون کې د هغوی د امتیازاتو د لغوه کېدو خبره کوي او پرې فشارونه راوړي. آقای محب سلام و صبحتان بخیر. این موتر به 2014 به 5 تن از خانم‌های وکیل به دلیل تهدیدات امنیتی بلند و ناامنی شدید داده شده بود. قضاوت امنیت و تهدید از 2014 و فعلا به خودت میسپارم و یادتان باشه که من اگر صدای بلند میکنم صدای عدالت خواهی و صدای دفاع و حمایت از نظام از این مملکت بوده و به نمایندگی کسایی صدا دارم که به زور خون بچه‌های اونا خودت در دیوارای ارگ جمهوریت میگی و من در پارلمان هستم. د ولسي جرګې غړي د سولې د روان مبهم برخلیک په تړاو نه اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د دې پروسې د بریالیتوب لپاره یې د یوې طرحې جوړولو په هدف د جرګې د رئیس په مشرۍ د وکیلانو یوه کمیټه وټاکله و تحت ریاست خود رئیس ولسي جرګه. وکیلانو وایي چې د سولې روانه پروسه یو څو کسانو په خپل لاس کې نیولې او حتی تر دې چې د مذاکراتي پلاوي غړي هم له دغه بهیر خبر نه دي. من که هیئت پرسان کردم و هیئت هم خبر نداره که چی گپ است. هیئت مذاکره کننده ما شما گاهی نداره که چی گپ است. فقط گپش 2-3 نفر از رد بدل میشه اونجا. 21 نفر نام است پل گپش 2-3 نفر است. پس مردم افغانستان آماده ازی باشه که یک بار دیگه جنگ بسیار خونین شاید در افغانستان روان شود. ولسي جرګې د 1400 مالی کال بودیجې لومړی مسوده د 1100 دلایلو او دویمه مسوده د 1900 دلایلو په اساس رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګه وایي دا ځل به دوی په خپله په بودیجه کې اصلاحات تصویب او بیا به یې حکومت ته ور واستوي. پلیس باید در هرات مستقر کنه. بیا هم ستړي مشه. د پاکستان امنیتي ادارو خلک د سیاسي فعال کریمې بلوچ په جنازه کې له ګډون راګرځولي دي. د میرمن بلوچ د کورنۍ غړو او ځینو عیني شاهدانو ویلي چې خلکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د بلوچستان په توربوت سیمه کې تمب کلي ته ولاړ شي. ویل کېږي سیمه کې د مخابراتي شبکو فعالیت هم بند شوی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او د بلوچستان ایالتي ادارې د کریمې بلوچ جنازې ته د خلکو په ورتګ د بندیز خبر نه دی تایید کړی. د بشري حقوقو دغه فعاله چې د پاکستان پر پوځ او استخباراتو یې توندې نیوکې کولې 13 دسمبر میاشت کې کاناډا کې لومړی ورک او بیا یې مړی وموندل شو. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په ګډون ګڼو سازمانونو د دې مرموزې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د هند او چین د سرحدي ځواکونو ترمنځ کشمیر کې بیا نښته شوې ده. ویل کېږي دا نښته په سیکیم سیمه کې شوې او د دواړو خواوو یو شمېر سرتیري پکې ټپیان شوي هم دي. خو د هند پوځ یوه اعلامیه کې ویلي دا پیښه دومره ستره نه وه او ستونزه حل شوې ده. د تیر کال جون کې هم د کشمیر لداخ سیمه کې د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ نښته کې 20 هندي پوځیان وژل شوي وو. له پوځي او اقتصادي اړخه د نړۍ او اسیا دغه دوه پیاوړي هیوادونه نږدې 3500 کیلومتره ګډه پوله لري،
خو دغه پوله ډیرو ځایونو کې په نښه او مشخصه نه ده. نوی ډیلی او بیجینګ د ځینو سرحدي سیمو د مالکیت پر سر هم لانجه لري. درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخښونکي راوسپارم.